پښتو یګانی د پښتو ادبي یو څلوېښتم او وروستی توري دي. 5 ډولونه لري. لومړی یې دې ته وایي وچه یې چې ملینه یې هم ورته وایي. ټکي نښې او نقشې نه لري. دوهمه یې چې معروفه او څرګنده یې هم ورته وایي. 2 ټکي څنګ پر څنګ لري. او درېیمه یې مجهوله او اوږده یې ورته وایي چې 2 ټکي لاندې باندې لري. څلورمه یې ثقیله یا درنه یې ده او هغه یې ده چې پښتانه لکۍ والا یې ورته وایي. څلورمه یې کړینه یا فعلي یې ده چې حمزه پر سر باندې لري. د دې 5 یګانو څخه یوازې 2 یګانې شورني دي او 3 یګانې دا زغردي دي. لومړی وچه یې 4 ډوله ویانګ لري چې ای دي، اوی دي او آی دي. لومړی دروند یا پتاو ویانګ هغه ویونه دي چې په دې باندې ویل کیږي لکه سړی، پسرلی، زمری، کالی، لرګی، لاهوری، هراتی، مزاری، ننګرهاری، کندهاری، موژی، سواتی، وشی، پیښوری، جوناګړی، سوری، اغزی، بنګړی، پیری، خوری، غویی، مری، زړګی او داسې نور. او په نرمه یا په نرمي ویونکي ویونه په دې وچه یې باندې لکه چې وایو پلی، کلی، ښکلی، پړی، مړی، وګړی، ملګری، اوړی، دوبی، منی، ژمی، ستوری، پیروی، روی، ښوونکی، پالونکی، روزونکی، لوستونکی او نور. او د آی والا هغه آی والا ویانګ چې په دې وچه یې باندې دي هغه لکه خدای، بډای، چای او داسې نور. او په درانه ویانګ لرونکي ویونه یې لکه زوی، خوی، سوی، توی، بوی، ښکارندوی، پالندوی، پوهندوی، سکوی، دوی، هغوی، ویندوی، سارندوی او داسې نور. په معروفه یې یا څرګنده یې چې هغه یې چې موږ دوهمه یې معروفه یې هم ورته وایي، څرګنده یې ورته وایي. او هغه یې چې 2 ټکي څنګ پر څنګ لري. دا زیاتره ډېرګړي په جوړیږي یا جمع په جوړیږي. لکه موږ چې وایو پسرلی، د پسرلي څخه پسرلی، سړی، سړي، زمری، زمري، سوری، سوري، کالی، کالی، لرګی، لرګي، موژی، موژي، منی، منی، ژمی، ژمی، ملګری، ملګری، سوری، سوري او داسې نور. او
هغه ښځینه نومونه چې په نرم ډول سره ویل کیږي لکه پازه، ښځه، ځمکه، سترګه، زرکه، چرګه، پیښه، وینه، خوښه، هیله، مسته، ژبه، لاره، لویشته، میاشته، میچنه، کټوه، خپړه، ژمنځه، سرمنه. نو د دې ډېرګړی بیا یا جمع یې پزي، ښځې، ځمکې، سترګې، زرکې، چرګې، پیشي، ویني یا خوښي، هیلې، مستي، ژبې، لارې، لویشتي، میاشتي، میچنې، کټوي، خپړې، ژمنځي، څرمنې او داسې نور. خو په ځینې قیدونو کښې هم دغه یې راځي چې دوه ټکي سم ګرسنګ دي، لکه لیري، چیري، پوري، ووري، هوري، دوري او داسې نور باندې. او موږ لرو 5 ډوله مصدرونه چې یو لام والا دي، دوهم ول والا دي، دریم یدل والا دي، کول والا دي، کېدل والا دي. د دې ټولو وروستۍ یا ګرداني بڼه کې همدا یې راځي چې دوه ټکي څنګ پر څنګ لري. لکه موږ وایو ختل، خیژي، جوړول، جوړوي، کول، کوي، لویدل، لویږي، کېدل څخه کیږي او داسې نور. او په دې باندې چې دوه ټکي څنګ پر څنګ لري، ځینې مسلکي ویونه لرو چې یو ګړی یا په مفرده بڼه باندې دي، لکه قاضي، مستوفي، دوبي، درزي، موچي، توپکي، کبابي، ناټکي، چرسي، پنډي او داسې نور. او همدارنګه دا یې چې دوه ټکي څنګ پر څنګ لري، دا اړیکن او نسبي توري هم دي، لکه د هوښیار څخه هوښیاري، د یار څخه یاري، د لوی څخه لویي، د ورور څخه وروري، د نیک څخه نیکي، د شاد څخه شادي، د انډیوال څخه انډیوالي، د پاچا څخه پاچایي، د ملا څخه ملایي او داسې نور. اوس راځو درېیم یې ته. درېیمه یې مجهوله یا اوږده یې هم ورته وایي چې دوه ټکي لاندې باندې لري او د دې وینګ زیاتره تر کومې پورې را رسیږي، د دې کښتې خوا د ستوني کښت خوا ته رسیږي. لکه موږ چې وایي شیدې، ادې، مستې، شلومبې، بژوې، ګروې، ناوې، یوې، ملګرې، پلې، ښکلې او داسې نور. همدارنګه د هغو ښځینه نومونو او ستاینومونو ډېرګړی یا جمع هم جوړوي، کوم چې په درانه فشار سره ویل کیږي، لکه پخه، دروند فشار دی، پخه. د دې ډېرګړی چې دی پخې، خوله، خولې، زړه، زړې، مڼه، مڼې، ښایسته، ښایستې، پسته، پستې، پسته، پستې، خوږه، خوږې، درنه، درنې، لنده، لندې، پښه، پښې، شپه، شپې، غوټه، غوټې، لمبه، لمبې، ماینه، ماینې، ننداره، نندارې، کوزه، کوزې او داسې نور. دا یې درېیمه یې شوله. اوس راځو څلورمې یې ته چې ثقیله، درنه، زورکۍ والا یې ورته وایي، خو پښتانه دې یې ته وایي لکۍ والا یې، چې همیشه د نومونو په پای کښې راځي او ښځینه بڼه لري، لکه انجلۍ چې نجلۍ او جلۍ هم ورته وایي، هګۍ،
صدري ککري پګړي لړۍ کشتۍ نړۍ او داسې نور او هغه نومونه چې په پای کښې چې یې پای ته رسېدلي وي نو ډېر ګړي یې پلکۍ والا یې جوړېږي. ما مقصد دا دی هغه ویونه چې په هغه یې باندې چې دوه ټکي څنګ پر څنګ لري چې په هغه تمام شوي جامه یې یا ډېر ګړي یې پلکۍ والا یې باندې جوړېږي لکه خپلوي خپلوي دشمني دشمني سیالي سیالي شادي شادي او نور. پنځمه یې دا کړنه یا فعلي یې ده چې حمزه پر سر باندې لري چې زیاتره ګرداني او امریه بڼه لري لکه موږ وایو پاسېدی کښېنستی تللی بېدېدی مړېدی وایو چې امریه ده خورئ وخورئ چشئ وچشئ وهئ ووهئ ځئ راځئ او داسې نور. دا و د پنځو یېګانو څېړنه او پیژندنه او ډېره مننه.